د مې شپږمه د افغانستان په نومهالي تاریخ کې د افغانانو لپاره یوه ترخه ورځ ده. 192 کاله پخوا پر همدې ورځ پېښور د رنجیت سنګ لښکرو د افغان واکمنو سردارانو له لاسه له کومې لویې جګړې پرته ونیو. دا په حقیقت کې د افغاني ټولواکمنۍ او د پیاوړي سیمهییز ځواک په حیث د تاریخي افغانستان د ویش او کمزوري کېدو پیلامه وه. دغه ورځ پریمانه ترخه تاریخي درسونه لري چې باید تجربه ترې واخیستل شي. زمانې له ښو یارانو نه مهجور کړم، څه بلای مبتلا په ډیر ضرور کړم. نوره واړه پښتونخوا په ځای مې شته ده، خو یو زه د زمانې پکې منصور کړم. یو دوه سری مار مې پروت په دواړو پښو دی، په دیدن یې له نشاط نه نفور کړم. پاړوګان د پېښور واړه ناقص دي، پاړوګان د پېښور واړه ناقص دي. دایم هند لره روان شوم که یې دور کړم. د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک د دوه سری مار په وړاندې د پېښور پاړوګان ناتوانه بللی و. هغه مهال دا دوه سری مار د مغولو واکمني او د پښتنو بې اتفاقي و خپلمنځي اختلافات بلل شوي دي. خو تر خوشحال بابا نیمه پیړۍ وروسته دغه مار 4 سرونه وموندل. په پېښور کې ناست پاړوګان هماغسې ناتوانه و او د خوشحال خټک په شان د زمانې ننګیالی هم نه و چې د افغان په ننګ توره وتړي. د پېښور د راپرزېدو پر مهال دغه 4 سری مار له لاهوره راخوځېدلی د رنجیت سنګ لښکر او تر شا پر هندوستان د نوي ښکېلاکي قابض انګریز لمسونې وي. بلخوا پر هرات د ایرانی بلوسګرو وخت ناوخت تیری و چې د کابل واکمني کمزوري کوله او پوځي ځواک یې ورویشه. خو دغه مار تر ټولو ګواښمن او زهرجن سر د افغاني سردارانو خپلمنځي اختلافات او د ارادې او ادارې کمزورتیا وه چې پېښور یې تقریبا وړیا له لاسه ووت. رنجیت سنګ په مهارت د یوسفزو او له کابله ور استول شوي ځواک ترمنځ د تړون لیکه غوڅه کړه او سره یو موټی افغان ځواک یې وویش. افغان شهزادګان او سرداران په وړو وړو امارتونو سره ویشلي او هیڅکله یې د سره یو موټی ملي ځواک په توګه د خپل لوی هیواد د ساتنې شعور ورخپل نه کړ یا خو دې ته پرې نه ښودل شو. پېښور د افغانستان او افغان واکمنیو لپاره یوازې یو ښار نه و، بلکې د پښتني فرهنګ او ملي اقتدار زړه و. دغه لرغونی مدني مرکز په نوې زمانه کې د برطانوي هند په وړاندې د افغان اقتدار ساتونکی سنګر ګڼل شوی دی. له لرغونې زمانې باګرام د بګرام سکه ورور او ژمنۍ پلازمینه پاتې شوې ده. د پښتو ژبې لوی شاعران، لیکوال، حکیمان، پوهان او د اقتصادي فعالیت مراکز په پېښور کې وو. دا تر ټولو لوی افغاني ښار و چې هر چا پکې پښتو ویله او روح یې سوچه افغاني و. له افغانستان څخه د پېښور بیلتون د کوم غړي بایلل نه، بلکې له یو وجوده د خوځند زړه ایستل و چې د ټول وجود د مرګ حکم یې درلود. په دې اړه به نور څه د ښاغلي رضا صاحبزاده په پیښلید کې وګورو. پېښور هغه ښار چې یوازې جغرافیه نه ده بلکې د تاریخ ژوندی سند دی.
دا ښار د خیبر درې په دروازه کې پروت دی. همدا موقعیت یې د تمدنونو د تګ راتګ مرکز ګرځولی دی. پېښور د افغان واکمنۍ لپاره ځانګړی اهمیت درلود. د دوراني امپراتورۍ پر مهال دا د ژمي پلازمینه وه، هغه ځای چې د واک پریکړې پکې کېدې او د دربار سیاسي نبض همدلته ټک وهل. خو پېښور یوازې د واک کیسه نه ده، دا د کلتور، ژبې او ژوند کیسه هم ده. د دې ښار کوڅې د میلمه پالنې، شعر او موسیقۍ نغمو ډکې دي. کیسه خواني بازار هغه تاریخي ځای دی چې د پیړیو راهیسې د کیسو او کاروانونو تمځای و. خو تاریخ تل آرام نه وي. په 1823 کال کې د نوشیرې جګړه وشوه. دا جګړه نن نه بلکې شاوخوا 200 کاله مخکې رامنځته شوې ده. د مهاراجا رنجیت سنګ تر مشرۍ لاندې د افغان نفوذ د کمزورېدو پیل وشو. وروسته په 1834 کال کې هري سنګ نلوا پېښور ونیو. دا یوازې د یو ښار سقوط نه و، بلکې د یوې دورې بدلون و. دوراني واکمنۍ ته دا ستره ضربه وه. یو مهم سیاسي او کلتوري مرکز له لاسه ووت. خو مقاومت پای ته ونه رسید. په 1830 کال کې د جمرود جګړه ونښته. د دوست محمد خان په مشرۍ دا د بیرته نیولو وروستۍ هڅه وه. که څه هم زړورتیا زیاته وه، خو پېښور بیرته ترلاسه نه شو. پېښور یوازې د جګړو میدان نه دی، دا د کلتورونو د نښلېدو ښار دی. سقوطونه راغلل او تیر شول، خو د دې ښار روح ژوندی پاتې شو. نن به په دغه فرهنګي سپړنه کې پر 3 محورونو تم شو. پېښور څنګه راوپرځېد؟ هغه مهال څه روان او ولې داسې وشو؟ د پېښور سقوط د افغاني واکمنیو له کمزوري کولو سره د افغانستان له وجود څخه د نور افغاني خاورې د بیلولو لامل وګرځېد او بالاخره له دغه تاریخي غمیزې کوم درسونه اخلو. له موږ سره مېلمانه دي د متحده افغان تړون بنسټوال غړی، څېړونکی او لیکوال ښاغلی ډاکټر سید عالم محسود، تاریخ څېړونکی او د پوهنتون استاد ښاغلی شهسوار سنګروال، ملتپال سیاستوال، څېړونکی، لیکوال او شاعر ښاغلی افراسیاب خټک. 3 واړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشه. پیل به له قدرمن ډاکټر صاحب محسود نه وکړو. ښاغلی ډاکټر محسود، تاسو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د پېښور په سقوط یو ریسرچ کړی دی، یو بشپړ تحقیق. څه مو موندلي؟ پېښور ولې سقوط شو او دغه پیښه ولې د افغانانو په تاریخ کې دومره مهمه درته ښکاري؟ د ټول ناول خو چې د ستاسو ډېره مننه، د محترمو مېلمنو ډېره مننه، د ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. زما د څېړنه سیکنډري کوالټیټیو ریسرچ چې څه ته وایي د هغې په بنیاد ده. د دغه نه دا منتج شوي دي چې د افغانستان د وجود چې تقسیم شو، د ژمي پایتخت د اوړي پایتخت نه چې څنګه جلا شو، نو په دې کې اولنې لاس د لوی لوبې یا ګریډ ګیم و چې د روس له طرفه او د برطانیې طرف نه کېدلو، او د دې نه مخکې پیټر دی ګریډ په 1923 کې، کیترین دی ګریډ په 1992 کې د هندستان په طرف هڅه کړې وې. انګریز چې کومه هڅه وکړه نو دا 1998 دی چې کله شاه زمان درانی دی او کله شاه زمان درانی ټیپو سلطان او اخوا نپولیون بوناپارټ دغه یو تړون جوړوي او شاه زمان د لاهور په طرف ځي او هندستان ته نیت نیسي. نو په وخت کې ریچارډ ویلز ډي کوم چې د ایست انډیا گورنر وو،
هغه په وخت کې د بیګینینګ اف ایشیاټیک پالیسی مطابق ایران ته اول استازی مهدي علي خان لېږلی، بیا ورته جان مالکم ولېږلو. یعنی زه د 1998 خبره کومه. نو اولنې خبره دغه وه چې انګریز د افغانستان په هله یو پرېکړه کړې وه. څنګه وه؟ هغه دا وویل چې هغه بیا لوزنامې وکړې، تلست معاهدې وشولې. د ایران اولنۍ معاهده چې کومه وکړه 28 جنوري 1801 کې وه د جان مالکم سره. پکې 3 شرطونه وو، د نور به بیا اسانه شي. اول دا چې که ایران په افغانستان حمله وکړي نو موږ به یعنی انګریزان به د ایرانیانو مالی او فوجي کومک کوو. که چېرته افغانستان په ایران حمله وکړي نو موږ به د ستاسو مرسته کوو، خو که په موږ یې حمله وکړه نو تاسو به په افغانستان حمله کوئ. او که چېرته د ستاسو ترمنځ سوله راغله، یعنی د افغانستان او د ایران ترمنځ، نو پکې به دا شرط دی چې شاه زمان به زموږ طرف ته حملې نه کوي او دعوې به نه ساتي. دا 1898 دی، بیا 1801 دی. خو په دې دوران کې ټیپو سلطان لاړو، په دې کې شاه زمان لرې کړی شو، یو بدقسمتۍ نه ړوند کړی شو. او په دغه وخت کې شاه زمان رنجیت سنګ اتلس کلن رنجیت سنګ د لاهور گورنر کړی و، چې کله د لاهور فتح کړو او سیکان په وخت تقسیم وو، 12 د دوی فدریشنونه وو، هغوی ته به مثل وي، د هغه مشر ته به مثلدار وي، د هغه سوکرچکیا چې کوم مشر و د دغه رنجیت سنګ پلار و. نو بیا هغه ته پته ولګېده شاه زمان ته چې دغه خو په افغانستان حمله شوې ده، د ایران لخوا شاه محمود کړې ده او ایران کړې ده. نو دلته هغه ورته بس د جنګ نه کومه، واپس یې وکړه. رنجیت سنګ ورسره د بدرګې په توګه د څو کسانو روانو د جلم په پړاو شپه وکړله، بیا توپ یې یوړلې اوبه، بیا هغه توپ یې 3 میاشتې پس رنجیت سنګ ورته راولېږلې. نو ده ورته ویل ته مې ګورنر یې. نو دا نمونه اولنۍ وشو. د دې سره اختلاف شته ګوچې د رنجیت سنګ دا سیک امپراتوري، دته پنجاب امپراتوري نه ویل کېږي، دا یوازې سیک نه و. د دې شاته 250 د اروپایي جنرالان تجربه کار خلک. بیا د هغې سره د انګریز مرسته وه، او د انګریز مرسته داسې وه چې هغه د 1809 د امرتسر اولنۍ معاهدې نه پته لګي چې پاکې همدغه ورته وي چې ته به ستلج طرف ته ماله نه راځې، ته به سیند نه نیسې، اخوا د افغانستان طرف ته ستا خوښ. نو اولنې مسله دغه وه چې دا د لوی لوبې ښکار شو، او دا داسې ښکار شو چې ویل کېږي اسداس کتاب دی چې هغه وایي چې دا ټولې معاهدې لوزنامې د دې دپاره وشوې چې ایران زموږ پلو دی، پنجاب زموږ انټګرل یعنی زموږ نه جدا کېدونکې زموږ برخه ده، انګریز یعنی په د سیک امپراتورۍ کې وایي، او افغانستان به هغه ځای چې په کوم کې به جګړې کېږي، کشالې به کېږي، دعوې به کېږي. نو دغه اولنۍ وجه وه. دویمه وجه چې لکه څنګه چې تاسو په پس منظر کې ووایي خپل اختلاف و، خو دا خپل اختلاف به هېڅ هم دومره لویه مسله نه وي جوړه شوې که دا دومره لوی قوت نه وي، ځکه چې هغه قوت په وخت کې 2,90,000 یعنی انګریز فوج و، او د سیک ته انګریزانو یعنی اروپایانو جوړ کړی فوج چې کوم و د 80,000 و، او د افغانستان فوج او د ایران فوجونه دا فوجونه نه و، دا لښکرې وي. نو ځکه دغه مقابله یعنی افغانستان به مقابله انګریز به مقابله ایران به مقابله سیک امپراتوري، دا داسې نو ځکه داسې وشو. خو دا څنګه چې تاسو ووایئ چې ننګ چا ونه کړو، د خوشحال خان ننګ وشو. ننګ چې کله 1814 کې اټک نیسي نو او جانداد به رکزی توره ونه کړه، خو همداسې جابي ورکړي. خو وزیر فتح خان منې نه شو، هغه جنګ وکړو 1814 کې په حضرو کې وشو، خو ګټه ونه شوه. خو په کابل کې ناست عظیم خان په کلار بیا هم نه و، نو هغه 1822 کې راتللو، بیا 1823 کې راغی چې زه اټک نیسم.
د اټک د کیلې مطلب دا و چې چا اټک کیلا ونیوله نو د دریاسین یا د اباسین او د جهلم په منځ واکمن شو. ځکه د پنجاب داسې ساده نه دی اخیستل پکار، او په ملتان کې خو د مخکې نه د سدوزي امپراتوري حکومت و، کشمیر کې هم د افغان حکومت و. نو چې کله عظیم خان دغه د نوښار ته را رسېدلو د لنډاکي سره د پیر سباق چې ورته وایي، نو دلته بیا د ده سره جبه لوبه وشوه. دا مختصر وایم، نو بیا لنډه کړم. په دې کې د یو داسې سیک د ځان سره بوتلی و چې کم د کشمیر نه راخفه شوی و، د رنجیت سینګ نه د ده سره ملګری شوی و، او د ځان سره روان کړی و، او د ځان سره دې سره بوځي. اوس هغه چې کله راوستلو، نو دوی چې کله پړاو د پیر سباق لنډاکي سره وکړو، ترتیبات یې جوړ کړل. دا د شپې د دې نوم و سردار جي سینګ اټاري والا. سردار جي سینګ اټاري والا ورنه د شپې پټ شو، او هلته رنجیت سینګ ته اطلاع ورکړه چې دا 3 ځایونو کې افغان فوجونه دي، دا ترتیبات دي. نو د رنجیت سینګ مشیر وینچورا چې کوم طالبي و، هغه ورته دا د شپې حمله کوو. نو دا د ورځې ته نه پرې، هغوی نه ورځ ته کوي، نه بیا به افغانان پوه شي چې دا اټاري والا اطلاع ورکړې ده. نو دا نمونه حمله وشوه، بیا خوړ راغی، نو دا 2 دستې نشو میلاو. او بیا عظیم خان ته کتابونو ځنې عجب عجب لیکلي دي. عظیم خان ته کال را شوی و، د کال را د لاسه نن هم خدای مکه که موږ 4 واړو کې چاته وشي، موږ به د خبرو قابل نه شو، موږ به کېناستې نه شو. او په وخت کې خو علاج هم نه و، ډریپ هم نه و، ستن هم نه وه. نو دا عظیم خان بیا جنګ ونه کړی شو، اسپه ته ونښتی شو، هاتي ته ونښتلی شو. بیا دا نمونه موږ اولنې چې کوم بالادستي وبلله، موږ پېښور لا نه وبللې. البته د پېښور د بېلل چې دا کومه وه، نو دا اول شاه شجاع په لودیانیا کې ناست شاه شجاع د رنجیت سینګ سره په 12 فروری 1833 کې معاهده لوظنامه کوي چې ما ته کابل راکړه، تا ته به پېښور درکړم. او بیا 1834 کې جنګ کیږي، د کندهار جنګ په کندهار کې کیږي. او دا د 10 مئی 1815 نه د 1 جولای 1815 پورې کیږي. او د شاه شجاع سره 80,000 فوجونه دي. او دا فوجونه کې هندیان دي، په دې کې هندکوان دي، سندیان دي، پنجابیان دي، یعنی مختلف خلک دي. او په دې کې یو کیمبل انګریز هم چې کوم نیولې شوی هغه مو. نو دا 80,000 فوجونو په کندهار حمله وکړله، او امیر دوست محمد خان په 3,500 فوجونو هغوی ته ماتې ورکړله. خو دې خوا رنجیت سینګ ورغی او پېښور یې ونیولو په 4 مۍ باندې، څنګه چې تاسو وایي. دلته سلطان محمد بارکزی او پیر محمد بارکزی 2 رونه وو. دا هم بارکزی رونه وو، دا د بارکزی دور دی. او دا د امیر دوست محمد سخت مخالف و، د سکر و. او دوی پیماني وکړه، دوی جنګونه کو، کیله خالی کړله، خپله کډه چمکنې ته بوتلله، او په خپله امیر دوست محمد خان ته ورغله. ورته دام څه وکړه. نو دا نمونه فتح شو. نو په دې کې نااهلي وه د شاه شجاع. داسې خو شاه شجاع که چېرته څوک دې ته موږ به بې اتفاقي وایو، نو شاه شجاع خو په لودیانه کې و، هغه خو شړلی شوی و. نو د هغه خو په افغانستان کې څوک ملګری هم نه و، او هغه خو هغه جنګ هم بېللو. نو دا وجه خو زمونږ بې اتفاقي خو نه ده. دا خو اصل کې هغه غټ قوت و چې موږ ته یې جوړ کړو. او دغه ریاست چې کوم سیک جوړ شوی و، دا بفر سټیټ و زمونږ خلاف. او دا بفر سټیټ په وخت کې چې کله د 1915 کې اولنې جمهوریت جنګ وشو، دلته په ډاکومنټ کې یو ښودل شوی دی 4 اپریل 1815 کې اولنې جمهوریت جنګ شوی دی چې امیر دوست محمد خان په خپله دی. بیا په 28 اپریل 1819 کې دویم جنګ شوی دی چې پکې د کوم د زوی دی او هری سینګ نل بیا هغه وژني. نو دا یعنی وزیر اکبر خان وزیر اکبر خان نو دا سلور زله دا بقاعده جنگ شوی دی. داسې نه ده چې د افغان په ننګې توره نه ده تړلې. بیا د امیر دوست محمد خان دا خبره وه چې تر څو پورې سیک نه یې تللی، دا سیک په پېښور کې داسې دی لکه زما په زړه کې چې چا خنجر ټومبلی. نو بیا دا بیله خبره شو چې انګریز کله په دې پوه شو چې نور زه افغان یعنی اولنې جنګ هم وکړو، افغان انګریز جنګ هغه کې ماته وخوړله. بیا
نو چې کله او کو نو پوه شو چې بس دا نور زه دا بفر سټیټ امپایر یعنی سیک ختموم نو چې کله بیا خوښ شو ختم یې کړو نو 15 کالو یا 14 کالو سیک امپراتوري و چې انګريز جوړوله جوړه شو چې ختموله یې ختم کړه نو دغه زما خیال زمونږ به اتفاقی درم وجده او البته ناپوهي زمونږ سیاسي ناپوهي هغه بیا ځان غلطي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ښاغلی سنګروال ډاکټر صاحب محسود په خپلو خبرو کې بهرنی عامل ډیر پیاوړی وګاڼه د سیکهانو او د هغو تر شا د انګریزانو چې طبعا په دې ډیرې خبرې شوي دي او دوی ویل چې دغه بې اتفاقي یا کورنۍ ستونزه دریمه درجه کې ده د سردارانو او د شاهزادګانو وضعیت څنګه وو دوی په خپلو منځو کې کوم اختلافات درلودل آیا د دوی د بې ادارګۍ او د دوی د بې ارادګۍ عامل په دغه سقوط کې تاسو مهم ګڼئ وضعیت څنګه وو سلامونه احترامونه تاسو ته لیکوال صاحب او د بحث ډیرو درنو دوستانو ملګرو ته او د تاسو د تلویزیون او خپرونې ټولو درنو دوستانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم د ما په نظر دواړه اصله هم کورنۍ اصل او هم بهرنی اصل دواړه په خپل ځای باندې ډیر مهم وو هغه په دې معنی چې افغانستان په دغه وخت کې په درې سیمه ییزو قدرتونو ویشل شوی وو چې په پېښور کې تاسو معلوم دی چې پېښوري ورونو په نامه باندې چې یارمات خان او سلطان مات خان او پیر مات خان دوم سیمه ییز حکومت د دل ورونو په نوم باندې و هغه دل ورونو تاسو معلوم دی چې پردل خان او کندل خان او څوک دا لوی قندهار چې تقریبا خپل ځانګړی ارزښت لکه څنګه چې پېښور ځانګړی ارزښت د تاریخ په اوږدو کې درلود دغه ډول قندهاران خپل ارزښت درلود چې دا د دل ورونو په ولکه کې و دریم ډیر ستر مهم بل ښار هغه هرات هم کله ناکله د ایرانی قدرتونو لخوا او خپل په داخل کې چې افغانان هلته وو هغوی دې هم په خپل نایوالي کې په دې ستونزو ککړ وو او په بهر کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ په 19مه پیړۍ کې یا په 1400 میلادي کال باندې ختیځه کمپنۍ جوړه شوه یا د شرق الهند کمپنۍ جوړه شوه او دا شرق الهند کمپنۍ لکه څنګه چې نامه نه پیدا ده یوه سوداګریزه کمپنۍ وه ولې وروسته سیاسي ځواک خپل کړه او وروسته پوځي ځواک خپل کړه د دغه بې اتفاقي له کبله و چې د افغانستان په ژمني پلازمینه پېښور کې دغه وخت شاه شجاع هلته و په 1813 کال باندې الپسټون راغی د ده سره په پېښور کې ولیدل دی لا په همدې حالت کې و چې شاه شجاع خبر شو چې ورور شاه محمود کابل ونیو دغه وخت نو شاه شجاع بله چاره نه درلودله او هلته رنجیت څنګه هم تیار په مرچل کې ورته ناست نو په 1812 کال باندې شاه شجاع د رنجیت څنګ په ولکه کې پریوت هغه ډیر مهم چې معنوي ارزښت هم درلوده او مادي ارزښت هم درلوده چې هغه د کوهنور الماسو هغه هم رنجیت ترلاسه کړ ولې د مابس کې ډیر نه پاتې کېږي تښتي او په لودیانه کې انګریزانو ته ځان تسلیموي کله چې لودیانه ته ځي انګریزان ته تقریبا شاوخوا 15,000 پاونډه معاش ټاکي خو دا داسې حالت دی چې افغانستان چې درې مرکز په دغه وخت کې درلودل چې اوسنی افغانستان سي پېښور سي او کشمیر سي په کشمیر کې تاسو ته معلوم دی چې هلته عطا محمد خان و د عطا محمد خان او د وزیر فتح خان ترمنځ ځینې ستونزې پیدا شوې کله چې دی ځي چې د عطا محمد خان سره مقابله وکړي دی د رنجیت سره ګوري او د رنجیت سره له کتلو وروسته عطا محمد ماته خوري عطا محمد خان
او دغه وخت کې چې شاه شجاع له هغه سره بندي ده دا هم خوشي کېږي او بیا یې یو کله رنجیت ته سپاري. په دغه وخت کې ورو ورو رنجیت په دې باندې پیږي چې د دغه نایوالي ښه فرصت همدا دی چې زه باید هغه مهمې سیمې لاندې کړم چې ځانګړی سوق الجیشي او جغرافیایي ارزښت لري. اول ته انګریزان هم د دې تر شا ولاړ او انګریزانو او شاه شجاع او رنجیت سنګ دا یو بله توطیه وه چې را روانه وه. خو کله چې دی په 1814 کال شاوخوا دی د اټک شاوخوا ته راځي، په دغه وخت کې وزیر فتح خان د ده په وړاندې جګیږي. په چچ هزاره کې تقریبا د هغه د رنجیت سنګ قومندان چې محکم چند نومیږي ده ته ماته ورکوي. ولې له بده مرغه چې هلته د اطلاع ترلاسه کوي چې په هرات باندې برید سوی دی، نو وزیر فتح خان مخ په هرات باندې ځي. له دغې موقع نه یو ځل بیا رنجیت سنګ استفاده کوي او ورو ورو خپل ځواکونه رانږدې کوي. ولې دلته عظیم خان بیا هم چې وزیر محمد وبخښئ چې په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان هم چې له ده سره مل دی، که څه هم د وزیر فتح خان په جګړه کې هم امیر چې دغه وخت کې امیر نه دی دوست محمد خان د ده سره و. هلته یو ډېر بد تبلیغ دا وسو چې امیر دوست محمد خان ماته خوړلې، ولې دا یو پروپاګنډو ماته نه وه خوړلې، ولې له دې نه د سکانو قوت ښه استفاده وکړه. ول کله چې په 1823 کال دی نوخار ته راځي، په نوخار کې هم تقریبا عین یو توطیه یا عین یو پروپاګنډه رامنځته کېږي. وایي چې امیر دوست محمد خان چې دغه وخت کې امیر نه دی، بخښنه غواړم، دوی د پېښور خزانه وتښتوله چې دا په افغان ځواکونو باندې سخته تمامیږي. ولې بیا هم دلته ماته نه ده خوړل سوې، ماته په دې معنی چې دلته چې خټک په دغه سیمه کې موجود دي، سبزي چې په دغه سیمه کې موجود دي، نور قومونه چې په دغه سیمه کې موجود دي، د رنجیت په وړاندې باندې هماغسې درېږي. او یعنې دا داسې مفته نه ده چې ده په اسانه باندې نیولي وي، بلکې هغوی د ډېر سخت مقاومت کوي. خو دا توطیه ډېره لویه توطیه وه. موضوع دغسې وه چې په هغه مهال کې چې لارډ اکلین نوی وایسرای سو او یا سکرتر جنرال سو په هند کې، د یو نوې پالیسي جوړه کړه. دا نوې پالیسي تقریبا په 1836 کال باندې دا پالیسي جوړه کړه. موهنلال چې موهنلال تقریبا په خپل کتاب کې دې ته اشاره کوي، او برنس چې د په خپلو یادښتونو کې چې کوم کتاب د چاپ کړی په هغه کې دا اشاره کوي چې ما ته لارډ اکلین وظیفه راکړه، راته وویل چې ته لاړ شه کابل ته، او له کابل نه تر بخارا پورې تر ایران پورې دغه وضع د تجارت په نامه باندې وڅاره. دغه وخت کې موهنلال چې په خپل کتاب کې دې ته یادونه کوي، وایي چې ما لارډ اکلین ته وویلې چې روسان په پام کې لري چې د افغانستان له لارې په هند باندې برید وکړي. دا یو ګواښ د لارډ اکلین دپاره. لارډ اکلین څه وکړل؟ دلته دوه په سملې کې تقریبا دوی داسې پرېکړه وکړه چې په هر صورت باندې کېږي امیر دوست محمد خان باید د دې شرایطو قرباني سي. دا ولې؟ دا ځکه چې ویکوویچ چې د روسانو استازی و دا کابل ته راغی. ویکوویچ یو پاکټ امیر دوست محمد خان ته ورکړ. دغه وخت کې برنس لا په کابل کې دی. کله چې برنس د دې نه خبرېږي چې په سملې کې فیصله سوې دی چې په امیر به برید کېږي، د موهنلال په ډېر چټکي باندې ځان رسوي، ورته وایي چې دا پرېکړه عادلانه نه ده. هغو ورته ویلي چې دا پرېکړه په 1838 کال د برېټانیا پارلمان کړې دی او دا تصمیم بدلیدونکی نه دی، موږ به دا برید کوو. دغه وخت کې د ویکوویچ خبره را پیدا شوه. نو برنس ورته وویلې چې ویکوویچ چې راغی زه په کابل کې وم، هغه لیک چې ورته ورکړ دا لیک پرته له دې چې امیر خلاص کړي ما ته لیک راوړاندې کړ، راته ویلې دا لیک ته ولوله چې په دې کې څه شی دي ما تر اوسه نه ده خلاص کړی. لیک وایي چې ما خلاص کړ، په دې لیک کې یوازې د بخارا د تجارت مسله وه
بله داسې معامله نه وه چې موږ ووایو چې دوی د روسانو سره کومه معامله کړې ده او رښتیا د افغانستان له لارې برید کوي. خو وروسته دا شرایط داسې راجوړ شو چې د افغان او انګلیس د لومړۍ جګړې نښلي وروسته چې بیا پېښې راځي په 1855 کال انګریزان یو قرارداد کوي د هغه سره د غلام حیدرخان سره چې د امیر دوست محمد خان زوی دی. دا د پېښور قرارداد ترسره کوي خو عین قرارداد په مستون کې کوي. د بلوچستان په مستون کې د قلات له خانانو سره ځکه چې هغه اندېښنه لا تر اوسه د دې په ځای دی چې روس د افغانستان لارې برید کوي په مستون کې په 1855 کال باندې بله معاهده کې وروسته یې خبر کوم بخښنه غواړم بله معاهده کېږي دلته چې انګریزان نور هم ګوري د حالات نور ترخه دي په 1850 کال په خپل امیر غواړي چې لاړ شي پېښور ته پېښور کې له ده سره معاهده کوي. دلته یو ټکی ډېر مهم دی چې په دې وروستیو کې البته ځینو څېړنې چې سوي دي امیر چې کله د هغه سره معاهده لاسلیک کوي ورته د 10,000 پاونډو پیسې ورته میاشت کې ورکوي. د همدغې معاهدې له مخې چې په 1850 کېږي ده ته 10,000 پاونډه ورکوي په هره میاشت کې به دا ورکوي. یعنې دغه مسله چې بیا راځي د ګندمک تړون ته او بیا همدغسې راځو د ډیورن تړون ته نو دغه سلسله د دغه ځای نه راشروع کېږي. خبرې به بس کوم وروسته که بیا هغو ته به راشو. دې کې شک نشته چې د روس د سفیر یا د استازي راتګ یو وارخطایي جوړه کړه. دا چې په لیک کې هر څه وو اما شکونه یې له انګریزانو سره ډېر زیات کړل او هماغسې چې ډاکټر صاحب محسود ورته اشاره وکړه د لوی لوبې عملي سیالي او رقابت پیل شول. دې کې شک نشته چې د روسانو تحرکاتو په دې کې ونډه درلوده. قدرمن خټک صاحب تاسو هم یوه څېړنه لرئ او تاسو ته په دې څېړنه کې دا څرګنده شوې ده چې د سکانو په وړاندې راتګ کې او د هغوی تر شا د انګریزانو مدیریت یا د انګریزانو ستراتیژیکه لمسونه ډیره مهمه وه. د دې ترڅنګ چې پر دې مسله به خبره کوو یو عجیب حالت چې په دغه وخت کې پیښیږي ډیر زیات ورته والی له اوسنیو شرایطو سره له ځینو اړخونو نه لري. کمزوری افغانستان او په ګاونډ کې له دسایسو او توطئو ډک تحرکات هم په لویدیځ کې هم په ختیځ کې او هم په نړیواله سطحه د لویو قدرتونو د سیالۍ پیل چې موږ یې نن هم قربانیان یو. تاسو د دغو دوو پیښو د دغو دوو زمانو ترمنځ ځینې مشابهتونه وینئ چې زموږ دپاره د تاریخ یو درس شي؟ ډیره مننه تاسو ته ډاکټر صاحب سید عالم محسود ته سنګروال صاحب ته سلامونه احترامونه تاسو لیدونکو تم سلامونه احترامونه وایم. بیا دا عرض کوم چې دا ډیر جالب بحث دی ځکه چې موږ اکثر تاریخ باندې چې خبرې کوو نو اکثر افرادو نقش ته ډیر زیات اهمیت ورکوو. مثلا که شاه شجاع نه وای نو دا به داسې نه وای یا سلطان طلایي داسې پېښور کې داسې وکړله. مګر حقیقت کې اقتصادي شرایط، اجتماعي شرایط، تاریخي شرایط، د نړۍ د سیمې د قوتونو توازن دا ټول خبرې ډېرې مهمې دي. خو موږ اکثر د تحلیل چې دی زیاتره موږ افراد ډېر یادو. نو هغه دی زموږ د ځوان خو اخر کې نو بهرحال کم عمر کې وفات شو صاحب شاه صابر. هغه یو شعر کې ویلو چې یا سره سپین یا د سرو سپینو لښکر وهي یا سره سپین یا د سرو سپینو لښکر وهي او زموږ د دې خورې اتل د چا نظر وهي او موږ چې روغ یو زموږ د جواب هیڅوک نه او موږ چې ناروغ شو د سکانم پېښور وهي. نو پېښور سکانو باره کې تعلیل داسې دی تراشي ارز دا دی چې په حقیقت کې ډاکټر صاحب هم چې ووی او سنګروال صاحب ته اشاره وکړه داسې دی چې دا د ابر قدرتونو جګړه وه، امپراتوریو جګړه وه او افغانستان ته لوی مشکل دا پیښ چې دا یو قسم ته یو قبایلي ټولنه وه چې دې کې یعنی عایدات داسې ټیکس نشو لګېدی
دا د ننګ ټولنه وه. ټیکس هغې ته کلنګ لګېدو. کلنګ یعنې ټیکس خو مطلب دا و چې باج اخیستل. نو یو قسم ته دی چې څو پورې هندوستان ته راتلی شو، هغلته نه عواید او مالي منابع راتلی د هندوستان په زرخیزې سیمې پنجاب او سند دی کې د ځمکې او د کیسې د عایداتو نو خبره ډېره ښه چلېده، خو چې هغه بندې شوې ورو ورو او بندې په دې شوې چې جنوب نه انګلیسانو امپراتوري مخکې راغله، هندوستان کې دننه راتله او په شمال نه د روسانو امپراتوري راغله. د افغانستان د دوه امپراتوریو منځ کې داسې هېواد ګیر شو چې خپل داسې عایدات یې نه درلود چې خپل یعنې اردو یو فوج یو مستقل ریاستي نظام ولري. نو دې نه افغانستان کې بحران جوړ شو او د دوراني امپراتوري او بحران سره مخامخ شوه. د دوراني سلطنت چې بحران سره مخامخ شو، دې کې په جنوب کې چې د کوم سیمې وې نیولې نو هغو کې بغاوتونه وشو. سند کې بغاوت وشو، د سند میران چې هغې قدرت ونیو. پنجاب کې بغاوت شو چې لکه څنګه هغه نه تکراروم څنګه رنجیت سنګ رامخې شو، داسې مختلفو خلکو کې جګړې وې، اخر کې رنجیت سنګ رامخې شو. 1899 کې هغه لاهور ونیو، 1801 کې امرتسر ونیو او بادشاه خپل اعلان کړو. نو د انګلیس دته نه راغلو. انګلیس یو هغه غوښتل چې اول د افغانان او د پنجابیان یا سکان د خپلو کې سره مواجه کړي، ځکه چې د قوت خپلو کې یو بل ځای کې نو انګلیس مقابله ته دواړه ضعیف شي. او رنجیت سنګ نو کمکل په جهان کې څوک نه وزګیدل، هغه دومره کمکل چې انګلیس سره لاس کولو چې د کابل ته انګلیس لاړ کی او امپراتوري ټول هندوستان هغه نیولې دي. نو چې کابل ورې چې منځ کې وته رنجیت سنګ په څه حیثیت پاتې شي. خو بهرحال هغه په دې کې شو نو دومره جوړ سره نو ارز بدا دي چې دا برنیس خبره چې وکړه سنګروال صاحب، دا برنز یا برنیس د الکساندر برنز نومو د سکاټلند اصول کې برتانیې سکاټلند دته دلته ورته په هندوستان کې سکندر برنز ورته خلکو به سکندر ځکه چې الکساندر. نو د اصل کې چې کله 1800 نه وروسته د سیمې ته راغی او د اول سروې وکړي. انګلیسانو بادشاهي چې د بمبئی پورې وه او بمبئی د سند ځینې سیمې ورسره تر کچ بیا په زور ونیو دی. او د نور سند حیدرآباد نه دی خواته حیدرآباد او د لاندې خیرپور د نور ملتان دا ټول چې دا ای په قبضه کې نو انګلیس په قبضه کې نو دا برنس راغی اول په بانا باندې سند راغی، سندانو سره خبره تر وکړي، اباسین سروې وکړه. خو دې ډېر ذهین سړی و. د یو بایوګرافي چاپ شوې ده په 2019 کې، ګریګ مرې نوم یو سړي لیکلې ده، د سکندر برنز ماستر اف د ګریټ گیم، د لوی لوبې استاد او دا واقعا چې استاد و. دې چې تیر شوی دی نو دې چې سند راغلی دی، بیا په چل په اباسین کې په ذریعہ رنجیت سنګ ته راغلی دی، رنجیت سنګ سره تیر کړی دی، بیا پېښور ته راغلی دی، بیا کابل ته لاړ دی، بیا سمرقند ته لاړ دی، بیا بخاري ته لاړ دی، واپسې کې مشهد باندې راستون شوی او چې لاړ دی نقشې او خبرې لیکلې. موهنلال د سره منشي د سره سکرټر موهنلال چې د سنګروال صاحب یاد کړو، خپل بیا وروسته متخصص دا نقشه دی جوړ کړه. دا امپراتوري مخکې راتلې خامخا دا باندې هغه چې روسان چې دوی لا هغه ته نور رسیدلی، امو ته نور رسیدلی. روسان چې دوی پیشقدمي کړې وه په ایران سره چې کوم د مرز و په کفکاز کې، کاکیشیا چې ورته انګریزي کې وایي، کوی کافلا سیمې په دې کې هغوی پیشقدمي کړې. نو اول انګلیسانو دا بانه کوله چې دوی به ایران ونیسي او ایران نه بیا په هرات باندې رانوځي او دلته به راځي. داسې اول خبره وه. دا خو بیا د 18مې پیړۍ په نیمایي کې یعنی روسان چې هغوی بیا مرکزي ایشیا ونیوه، د خطره یعنې یو قسم ته چې انګریزانو یادوله، خو هغې نه مخکې انګریزان روان شوي. نو دا خو امپراتوري دی خپله غځوله، مرکزي ایشیا ته هم تلله. نو دا هغه جګړه ده. اوس نه هغه سره ډېر مشابهت ډېر زیات دی، دې کې شک نشته. او خصوصا اوس چې موږ تازه وضع چې ده، ځکه چې تاسو که وګورئ نو روس چې دی هغه یو فوجي قدرت دی، اوس هم ابر قدرت دی. او روس چې دی هغه جغرافیه داسې ده چې هغه د میکنډر چې کومه تیوري ده د یوریژین لینډ برج، د یورپ ایشیا یوریژیا چې کوم ځمکنی پل دی، د هغه چې هغې ته یوریژین هارت لینډ وایي، د یوریژیا کلب چې دی هغه مشرقي یورپ دی او مرکزي ایشیا ده چې د چین ځینې سیمې پکې داخلي دي. دا هغه سیمه چې چا سره وي هغه وایي هغه به په عالمي جزیره چې ده یورپ او ایشیا په دې باندې به غلبه کوي
او په یورپ شې غلبه کوي په نړۍ به غلبه کوي جګړه دا نو دا د روس باندې چې یوکرين کې جګړه ده دام د دغه خبره ده افغانستان کې جګړه ده دام دغه خبره ده چې یو یوریشیا کې مرکزی ایشیا د لپاره جنگ دی بل مشرقي یورپ د لپاره جنگ دی نو دا د جګړه کې چین یو نوې اکټر راغلی دی ځکه چې چین اقتصادي نیرو لري او ټکنالوژي کې مخکې دی روس چې هغه فوجي ټکنالوژي کې مخکې دی او اقتصادي دومره قوي نه دی او رو مرکزی ایشیا کې د روس نه چین مخکې شو چین چې دی اوس د مرکزی ایشیا تر ټولو لوی اقتصادي پارټنر یا شریک دی نو لہذا هغه اوس چین ته ډیر متوجي دي نو دې باندې پویدل د کله ضروري چې زمونږ نجات به هم دې کې چې بده لوبه قسم پوي شو او سب کار مو کړو خبر ده چې یعنی پاکستان د خبره راغله چې پاکستان په دوه کشتو کې ناشته دقیق کنه چین نه ناشته امریکا سره ناشته دا په کومه مسل ډېر ورځ نشي کېده او خبره هغه چین ته نږدې کول غواړي په هر قیمت باندې افغانستان کې طالبان دې لپاره راوستي دي دا په تاجکستان ته بیاي دا په افغانستان کې 15 زره مدرسې دې لپاره جوړې شوې چې دا ټول لوبه نو دې لوبه باندې کسان پوي کو نو پای کې دې چې موږ هغه وخت نه په دې لحاظ باندې بیا موږ نسبتا بهتر یو هغه وخت نه چې لږ زموږ ټولنې بدلې شوې دي د شل کالم افغانستان کې غنیمت وو د شلو کالو کې د افغانستان کې یو انټيليجنس پیدا شوی دا مدني ټولنه پیدا شوی دا تاسو ټول مشران چې دا ټول د زیګندې او قطع خلک هم زمونږه اقتصادي توګه باندې بدل شوی دي او په سیاسي په باندې نن چې پښتونخوا کې عام ولس کې څومره شعور دی نو هغه بل چا کې نو به پېښور چې دی پېښور دی اوس خو ځکه چې یعنی په فاز باندې پېښور دا رحمان بابا د بهادر کله نن رحمان بابا وایي چې بادشاہان وو د دلی په تخت نازيږي ما رحمان لره بادر کله دی لري بادر کله پېښور وکنه پېښور سیاست ډیره زیاته مننه خټک زه تاسو ته بیرته راګرځو قدرمنو مېلمانو موږ محدود وخت لرو او پوښتنې هم مهمې دي او هم ډیرې پاتې دي په هر صورت زما هیله به دا وي چې په لنډو شیبو کې کوشش وکړي چې مخامخ جواب ووایو ډاکټر صاحب تاسو یوې عجیبې خبرې ته اشاره وکړه غواړم چې دا لږ وسپړئ او هغه دا دی چې رنجیت سنګ من حیث د یو سک ځواک وړاندې راغی که د پنجابي ځواک یعنی قومیت ورسره ډیر وو که مذهب او که دا د مذهب پر بیس راغی نورو مسلمانو پنجابیانو له د سره ملګرتیا څومره وه او د نورو مسلمانانو غیر پنجابیانو مسلمانانو ملګرتیا ورسره وه که نه او څنګه دی تر پېښوره چې هم ټول پکې پښتانه دي او هم مسلمانان دي دا څنګه ممکنه شوه دغه د مذهب او د قومیت مسئله په هغه وخت کې څنګه ګڼئ ډېر مهم سوال دی لیکوال صاحب اول خو د دواړو محترمو مېلمنو خبرو ډېر خوند راکړو د رنجیت سنګ دا چې څومره هم اوس سکیزم د دوی لټریچر دی یا د چې کوم حکومت وو دا بنیادی طور باندې د سک په بنیاد او دا د پنجاب په بنیاد نه او د فوج نوم پنجابي فوج نو د فوج نوم خالصه فوج او د فوج چې لاندې سپی چې کوم وو د هغه به وو نهنګ به د طالبان به وو او دې به شنې جامې وي پنجاب چې کله د لاهور فتح کو یو په دې کې دا زمونږ نه هېره شوه موږ ټول نکله زیر کړ چې ملتان چې کوم وو تر بکر پورې یعنې د سرایکي علاقه چې کوم وه دا د مظفر خان سدوزۍ د لاندې وه دا په 1819 کې موږ بیلله خو چې رنجیت سنګ کله لاهور فتح کو اول نو د ټولو نه اول زور چې ورکو جبر چې وکړو په مسلمانانو وکړو د غوا په حلالولو باندې د مرګ سزا د جمعې لمونځ د مرګ سزا د اذان کولو باندې مکمله پابندي شاهي مسجد چې کوم دی نو هغه ونیولو د شاهي جماعت چې کوم دغه خلکو منځونه کول په دې کې اسپې او خچرې وتړلې د دې لاندې چې کوم ځای دی پاکې وسله وتړله او د دې سره بل چې کوم نوم دی جماعت هغه د مغول په نوم دی نوم یې رانه هېر شو قاسم علي خان خو نه دی خو بل نوم دی هغه هم ونړولو په هغې سره هم دا کار وکړو بیا بخښنه غواړم د زموږ خویندې میندې به هم دا ګوري
دا د هیرامنډیم د هری سنگ سره یو تعلق لري. بیا د په دې کې نور څه نه وایم خو د سلطنت سره ډېر مهمیت لري. خو بیا چې د کله کشمیر ونیولو نو الته دا جبر د مسلمانانو سره نورم زیات کړو او د هغه ځای نه به هم بیا زنانه راتللې دلته او دلته بیا د مورابایي یو مسلمانه ډمه وه د هغې سره هم د دې یو اشنایي جوړه شوله. نو بیا د هغې ورته ووایي چې ته یو جومات جوړ کړه او اذان باندې پابندي ختمه کړه. نو په اذان باندې پابندي ختمه کړه. مورابایي جومات خټک صاحب خو به ته واقف وي دا شاه عالمي چې دی یعنی شاهي جومات دی د هغې نه پس دغه منډي ده چې نوم یې نه اخیستل غواړم د دې سره بیا شاه عالمي د شاه عالمي کې چې کوم جومات جوړ کړی دی نن هم هغه طوایفه علي مسجد یعنی د یمورا علي مسجد ورته ویل کېږي. نو دا یو جومات بیا جوړ شوی و. د ده سره مسلمانانو نور مرسته نه وه. په دې کې یو فقیر عزیز الدین داسې و چې دا یو ډېر د دې ټول عمر دا کار و چې زه مسلمانان سیک ته څنګه راوپرځوم. نو د بیا دغه مسلمانان سیکان پنجابیان چې کم دي دا د دې نه سیکان ډېر ښه خلک بنیادي بخښنه غواړم دوی بیا د هر چا مرسته کړه. دوی نه چېرته چاته ودرېدلي دي نه بیا چا سره جنګ کړی دی نه هېڅ یې نه دي کړي. دی چې کله پېښور ته راغلی دی دا بلنډه کمانو هلته دا خو نشو کولی او قاسم علي خان جومات ته تاوان رسولی و بالاحصار کیله ته تاوان رسولی و. دا چې کوم دیوال جوړ شوی دی د پېښور دا هری سنگ نلوا جوړ کړی دی. دا کوهاټي ګیټ کابلي ګیټ لاهوري ګیټ اسماعي ګیټ دا دیوال هری سنگ نلوا جوړ کړی و. د حکومت صرف دغه دیوال دننه و او بیا په شبقدر کې چې کوم کیله وه هغه وه بل باړه وه په دې کې وه او درې د مورچې جوړې کړې وې چې د اټکو د پېښور په منځ کې وې په دې کې د ده چېرته فوجونه چېرته هم د مازدیګر نه پس نشو ګرځېدی. دې که چېرته ګرځېدلو هم د ده فوجونه به هغه څه قافله به وه نو دا به د 2000 کسانو نه چېرته لاندې نه وه. دا تحکال چې کوم خلیل مومند دي بابوزی چې کم دي د ماشوګګر چې کم دي دا چرې هم د لاندې نه دي راغلي. نو بیا نو یوسف زو کې د یو مورچه نه ده جوړه کړې شوې. محمد زو ته دی ورنږدې کړې شوې نه دی. د موجوده جمرود خیبر دا فاټه چې کومه وه دا خو جمرود خو د افغانستان سره پوله وه ده. نو بیا د درې طرف ته د ګام نه دی اوچت کړی. د درې نه اخوا منم چې هغه د پردل خان چې کوم دی وې سنګروال صاحب نو هلته کوهاټ او هنګو په هغوی کې امارت و. کرک بنو د اخوا علاقې دا هم د افغانستان سره وي. دې طرف ته د بنیر او سوات دې طرف ته د فوجونه تللي دي نه. نو د ده ریاست چې کوم و د هغه دیوال چې و د هغې دننه و د هغې نه بهر د ده هېڅ نه و او د یوه انا ګټه نه ده وړې. او چې کله هری سنگ نل وه د دې کیلې نوم د جمرود دا د جوړه کړې وه چې زه یې جوړوم او د دې نوم یې فتحګړ کېښودو چې دا به زه افغان ته ماتې ورکوم. امیر دوست محمد خان وویل چې اوس خو دې بلکل هم نه پرېږدم هسې هم نه پرېښودلو. نو بیا دا نور ورته وایي چې مه کوه داسې خو ویې نه کړل. هغه فتحګړ یوړو دی چې یوړو نو په دې وخت کې رنجیت سنګ وویل چې زه ځمه خو بیا مختلف عواملو پرې نه ښودو او د دې نه پس بیا د پاولو اویټ بل حکومت و ګلاب سیمه وغیره خو مسلمانانو سره د دوی رابطه په پښتنو کې خو د سره نه وه. دا خو د سره نه پښتنو خو به ورسره دا وه چې دا راکږني دا در سره کومه او جګړه به هره ورځ وه. جګړې به مسلسل وي. د یو ورځ په امن د دننه تېره شوې. البته په پنجاب کې چې کم مسلمان پنجابي و د په ټول عمر هم بخښنه غواړم جنګ نه دی کړی او د خلاف هم بیا جنګ نه و کړی. د دې لاهور ظلمونو خلاف هم دا چېرته مسلمان پنجابي نه دی راوچت شوی. مننه. مننه ډاکټر صاحب. قدرمن سنګروال صاحب یوازې په 3 دقیقو کې که ممکنه وي د دغه حادثې د پېښور د سقوط
تاثیر بیا په هغه درېګونو نورو هوکړو باندې چې تاسو اشاره مرته وکړه کاغه لاهور او کاغه ګندمک او کاغه ډیوراند زه پوهېږم دا سخته ده مکه لطفا په لنډه یې راته ووایه چې دې څومره تاثیر درلود ځکه یوه پوښتنه بله باید خټک صاحب نه مو وکړو د دې لپاره چې خټک صاحب حق ضایع نه شي فقط ډېر لږ ټولو خبرو ته تم کېږم دغه یوه خبره چې تاسو وکوله ډېر ښکلی سوال و خو ماته یې مزه راکړه زه هم لږ مداخله پکې کوم دغه د سکانو قدرت په مذهبي لحاظ دومره ډېر نه و دا ځکه نه و تاسې پوهېږئ چې د دې مذهب چې دغه بابا نانک ورته وایي که نه یا نانک ورته وایي دا تقریبا دا د 15مې 14مې پېړۍ په شاوخوا دی او دوی د پښتنو سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې دولت خان لودي تاسې نامه سره اشنا استئ د سره دی ډېر اشنا و او حتی زه دا درته وایم چې دی د یو قنداري سره 2 دفعې حج ته لاړ او دغه قندارۍ چې یو دفعه راغی په دې هغه کې دغه مزار نه دا خو هغه تنګی نه پوهېږم اوس دستي مې یاده وته دلته دا قندارۍ تاشقرغان هلته مري دی لرګي راټولوي او بیچاره سوځوي بیا د زوی سره بیا هم حج ته لاړ یعنې دی د پښتنو سره ډېر نږدې و او د دې نه بله چې تاریخي خبره کوم هغه ده چې جیپال د پښتنو سره ډېر نږدې و فرضاً حمید لودي نصر لودي داود لودي یعنې دا دغسې مسله نه وه په خپله رنجیت ډېر بېباکه سړی و د 4 ښځې درلودلې یعنې دی دغونه بېباکه سړی و دی د دې سړی هغه نه و چې کومه مسلمانانو سره ده دا د ده خپل هغه ذاتي بدخویي وه او دومه مسله چې تاسو ویلې چې دغه ټول تړونونه یو بل ته له بده مرغه چې لاس ورکړ فرضاً د 1850 تړون چې د امیر دوست محمد خان سره وسو په 1809 کال چې د هغه سره وسو یعقوب خان د امیر یعقوب خان سره وسو او په 1893 د هغه سره وسو یو خبره دغه ته بل کوم چې دغه جګړه یوازې د لوی خبره نه و دا ډیره کمه ده د لوی نه مخکې دغه جګړه شروع وه ځکه چې اتاتورک له پخوا نه دا تصمیم درلوده وبخښئ اتاتورک نه د هغه د پیتر کبیر تقریبا له هغه وخت کې دا تصمیم درلوده چې د فرانسویانو سره یو ځای د افغانستان د ایران له لارې حمله وکړي خو دا هغه مهال و چې شاه محمود وتښتي ډېره مننه قدرمن سنګروال صاحب موږ یوازې 2 دقیقې لرو او یوه لنډه پوښتنه به له خټک صاحب نه وکړم خټک صاحب پېښور خو بیل شو خو له هویتي او فرهنګي پلوه هېڅکله له افغانستانه پردی نه شو په دې اړه مو نظر څه دی په 1 دقیقه کې لطفا بالکل جی دغه خبره داسې دی چې یعنی څوک د افغانیت چې دا خو ټوکېدلې د دې ځای نه و که نه جي خوشحال خان خټک چې دی هغه یو قسم ته د افغان په ننګ مو وتړله تور او ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم او درس پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار نو دا د افغانیت سرچشمه وه دا سیمه پېښور وادي چې ده دا یو قسم ته زموږ د نیشنلزم یو ډېر قوي اساس و دلته لهذا دا په دې او بیا لکه چې ډاکټر صاحب هم ته اشاره وکړه دی سنګروال صاحب هم وایي دی بالا کله کې به یا په ښار کې دننه به د بهر چې کوم وطن پروت و دی کې حکومت نه و دننه بیا دا زموږ د قبایلي سیمې کې دا خو بیخي ازادې سیمې وې لهذا دا افغانستان سره دی تعلق او دا پاتې شو او خپل هویت هم پاتې شو او هغه په 20مې پېړۍ کې بیا راوچت شو او زموږ چې کوم مشران باچا خان شهید او ډېره زیاته مننه قدرمنو مېلمنو زه پوهېږم ډېر مسایل پاتې شول دې ته به بیا راځو نور پروګرامونه کې ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو زموږ فرهنګي سپړنه همدومره وه چې تاسو ورسره وئ تر بلې خپرونې پورې مو په خدای سپارم الله مو مل شه